په مجموع کې موږ 10 په مختلفو ځایونو کې په کندهار ښار کې ایښي دي او دغسې بیا په تدریجي ډول په 210 ځایونو کې یوازې په کندهار ښار کې انشاءالله موږ کښېږدو چې دا به په تدریج سره ما ویل روان وي دغه بهیر او کله چې دغه په کندهار ښار کې موږ د دغه آوټپوټ وکتی وروسته بیا موږ انشاءالله د هیواد په مختلفو او په دغه څیرمو کندهار ښار ته څیرمو کوم دغسې دي هغه ولایتونه چې دي انشاءالله په دغه کې په دغو ولایتونو کې به هم دغه پروسه تطبیق دا د عامه پوهاوي دپاره ډېر فایده کوي او دلته ډېر داسې مریضان راځي چې پیوازان یې زیات وي ورسره پیوازان بیا دلې مثال چې دوی کوښښ کوي چې دلته وخت ورته ضایع کېږي نو دوی په دې صورت کې بیا د عامې مطالعې څخه مثال استفاده کوي او عامه مطالعه کوي نو عامه مطالعه چې د ټولو انسانانو لپاره ډېره فایده لري او باید عامه مطالعه وسي. موږ ډېر ښه اقدام بولو چې سوی دی دلته خلک راځي د سودا لپاره راځي خلک سودا کوي ځینې سره 2 3 4 کسه یا یو سودا کوي یا یو راځي یا مطالعه کوي یعنې مطالعه په حیث چې موږ وایو یو مطالعه خو ازاد مطالعه ډېره ښه ده چې څوک یې وکړي څنګه چې د ټولنې دپاره ښایي ځینې کتابونه په ادبي برخه کې په ټولنیزه برخه کې په ځانګړې توګه په روغتونونو کې په صحي برخه کې کتابونه مشخص ول د هغه خپلو ارقامو پر اساس باندې په ټولو هغو ځایونو کې چې د خلکو راسه درسه ډېروي د کتابتونونه جوړ سول او کتابونه پکښې ووډل سول عمده موخه دا ده تر څو په ټولنه کې د کتاب لوستنې سره خلک بلد سي دغه فرهنګ را ژوندی سي او بالاخره د افغانستان خلک چې په اوس وخت کې تر بل هر وخت د ښوونې او روزنې او پوهنې په برخه کې ډېره اړتیا لري موږ غواړو چې د ټولنې هر قشر هغه که خویندې وي هغه که ورونه وي هغه که زاړه وي هغه که واړه وي باید د کتاب د لوستنې سره علاقه ولري او په دغه برخه کې د دغه فرهنګ د بیا رادودولو او ژوندي کولو په برخه کې خپل رسالت ادا کړو. پژواک خبري اژانس د پیښو ریښتینې هنداره